بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو په دې هیله ستاسو ټول روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو زه غواړم تاسو ته په نننۍ خپرونه کې د قرآن کریم د تلاوت فضایل ګټې او برکتونه بیان کړم چې قرآن کریم کوم فضیلتونه لري، کومې ګټې لري. د حضرت ابو امامه رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قرآن کریم تلاوت کوئ، دا به د قیامت ورځ د خپل لوستونکي شفاعت کوي. د حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د قرآن پاک یو حرف ولولي هغه ته به یوه نیکي او د یوې نیکي ثواب به د 10 نیکیو په برابر ورکول کیږي. د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قرآن کریم تلاوت ډیر کوئ، دا په دنیا کې نور او په آخرت کې ذخیره ده، د نیک اعمالو ذخیره ده. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ، د هغو کورونو نه شیطان تښتي په کومو کورونو کې چې د قرآن عظیم الشان تلاوت کیږي. د حضرت عطا بن ابي رباح نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د ورځې په سر کې سورة یاسین ولولي د هغه د ټولې ورځې حاجتونه به پوره شي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په قرآن کریم کې داسې یو صورت دی چې هغه 10 آیتونه لري، هغه به د لوستونکي شفاعت کوي تر هغې پورې چې هغه ته بښنه وشي. هغه صورت تبارک الذی دی. نو د قرآن کریم تلاوت د ټولو ذکرونو نه افضل او بهتره دی. د دې ډیر اهتمام کول د سلګونو ګټو سبب دی. د الله جل جلاله په نږدېوالي سره یعنې الله تعالی ته څوک چې ډېر قرآن کریم تلاوت کوي هغه الله ته نږدې کیږي، مصیبتونه او تکلیفونه لرې کوي. په کور کې د قرآن کریم لوستلو سره زیات برکتونه منځته راځي او شیطان له هغه کور څخه تښتي. په کوم کور کې څه د قرآن عظیم الشان تلاوت کیږي. نو دا ول د قرآن عظیم الشان فضایل او برکتونه چې ما تاسو ته بیان کړل. تر بلې خپرونې د خدای په امان.